تاسو باندې ډېر مارکیټینګ مه کوه د واده غته دا بیا نه پوهېږي کشر دی خنک مال خنک مال چې څو واره به مې درته ویلي چې راځه نن دا واچه ښه وا هسې څنګه سړی سپین څنګه سړی چې چاته درلود نو نه کیسه وایه ته جګ نه وې پخوا دا یو غټ سوی دی زه غټ سړی نو ولې وروتلې زه په دا شي کې خبرې کوم د نوکرو د شپې ویډیو په دې خاطر پورته کړله چې تا مجمع زغلولې په واده کې چې بیا هېڅ شی نه وکړه شخصي عکاسیان یې بند جوړول فرهاد یې پیسې ټولولې اشنا وارې چې سوارې السلام علیکم په خیر په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به نن بیا ډېره د خوشحالۍ ورځ د خوشحالۍ ورځ دا ده د واوا دسمال خو مول دي دسمال نه شیریني چې دغه ځای م راپورته کول نن یې د جمعې شپه ده د خیره سره نو ورځو د موږ خپله د انډوالانو ترمنځ یو کوچنی دسمال برابر کړی دي نو میلمانه مو راغشي دي پروګرام دی د خیره سره ورځو درځئ چې ووینو د هغه تر مخه نن میلمه راته راغلی دی معلم صاحب په خیر په دې هیله چې روغ جوړ به ښه یې په خیر یې خیریت یې کرلې ده اول خو دا راته وایه څنګه سو دوکان اوس ښایسته سو ماشاءالله به خدای د حلال ورځ به چې کې درکړي ماشاءالله بیخي ښایسته شوی دی تو خو نو وختي راغلی وې داسې خاص شی نه و اوس د شان سره ډېر شو ماشاءالله اوس شان هم ډېر کړی دی اوس دا راته په دغه شان کې یو جالبه شی په نظر راغلی دی که یا یو شی دوه ډېر جالب راغله په نظر چې ما فکر درست پورې مې خپله نه وه لیدلې ته راښکاره کړه نو یو دغه شی و چې یقیني ډېر جالبه شی دی او کېدای چې ملګرو یې ونیمو دا ښه اوه ډېر جالبه شی دی دا چیش دی دا کولی شي چې د موټر د سیټ بورډ مخ ته کښېږدي او د سیټ بورډ څخه د لمر شعاع دا خو نو ولا ډېر جالبه شو یقیني ډېر جالبه شی دی او ډېر وسع شی هم دی او کوچنی کېږي هم بالکل موټر کې په اسانۍ سره کولی شي چې د یو ځای څخه بل ځای ته چیش کړي ولا دا در شاګو جالبه شی و یقیني ډېر جالبه شی دی او ما فکر د اوس پورې خپله نه و لیدلی دا خو نو یاران اکسسریز دي دلته به دغسې ډېر شیان دي د خیر جالبه شیان وو او ترجمې یو بل ډېر جالبه شی و تر دې لا جالبه بیخي جالبه و چې راز د زموږ په شان زموږ په شان موږ نه خبر ده په خبره عجب جالبه شی و ترانسلیټر کلام ترانسلیټر کلام څه جوړته پام زما پټ کړی و لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ترانسلیټر کلام داسې یو خاصیت لري کله چې پر هر یو دغه باندې تیر کې نو کولی اوس مثلا دی زه پر دا خط تیر کړم دی ماته پښتو ته اړوایي سي بله و چا په خبر کړی دا خو ما دا راز پټ ساتلی و یا نو دا ماشاءالله چې سړی د یو شي د خصوصیات خبر نه باید بالکل نو ډېر ښایسته شی دی کولی شي چې هره ژبه پښتو انګلیسي چینایي هرې ژبې ته په معنا کې او هر ځای چې کوم شی چې درته خبرې کې کولی شي دی په اساني سره په تېر کې او درته و هم وي بالکل کور دی نو د معلم صاحب په نظر خو دغه جالبه شان و تاسو کم داسې نور جالبه شان کتل راسي یاران اکسسریز کندهار بس سنټر دوه منزل ته تر دې بله ډېر جالبه شان وي چې ما پټ کړي دي لاندې دا خو نو زموږ تس د چا په شان د پلار د نیکه شی یو دانه نه دی دوه نه دي رنګ راوړي د روموس کمپنۍ دا ساده ټوپلون دا ساده تاسو باندې ډېر مارکیټینګ مه کوه د واده غته دا بیا نه پوهېږي کشر دی درځئ چې د واده کره ولاړ شو نو د پروګرام تر مخه راغلو چیرې دا موږ کله ورکړي وای دا نو مسرک صاحب دې څه به وکړو سرک صاحب ته راغللو د دې کور ودانه له دا زنګ راولي راسم نوی مال مې در برابر کړی دی مال نو دغه دی دا چیش دی سرک صاحب په خیر یا خیریت دی سلامت اوسې ډېره مننه تا او ستا د فیسبوک ټولو ملګرو ته سلامونه اوس پر یوټیوب کیسه شروع ده اول نو د یوټیوب ټولو لیدونکو ته سلامونه او مینه په دې تمه چې شوي روح افزاده ریحانو شیدې پکښې کي د دوبي مال دی یخ مال خنک مال نامي مال شوخان کی خنک مال چې علیم صاحب څنګه دی خوانجه ماشاءالله ډېر ښه خوانجه دی څنګه چې سرک صاحب درته ویلي وای چې نوی او جالبه ترخلیږي نه راوځي اپډیټ مال دی یو دی په دا نامه کې مشکل لري سرک صاحب یا نوی اپډیټ مال دی ګوره یا دی په دغه لوحې په نامه کې مشکل لري وای دا څومره غټه کاپي سمر صاحب زما دغه نوم کاپي کړی دی و مننه ورځ علیده په دعوا ورلم نیره سره مننه څونه وخت کېږي 15 کاله دي کې 15 کاله تقریبا زیاتو کم پکښې هغه د جمهوریت خو نه حساب دی زیاتو کم پکښې جمهوریت خو نه حساب دی جمهوریت کې ما دا نوم نه وکړي نو 15 نه سول ما تا بس مساوي وای ما تا خو
سره یاران یو او ستا یاران زما یاران زما یاران او ته بانډار ته نه راځې جمع کړ د ته یاران بانډار ته نه راځې دا به جلا موضوع داسې ما نه در غواړ څو واره به مې درته ویلي چې راځه نن دا واچه ښه وا داسې څنګه سړی سپین څنګه سړی چې چاته درم نو خو نه بیا به درسم ګوره نو بیا درځم ګوره داسې ځان وکړي مال مو وچښي ښه خوند یې وکړي ځو بالا پر خپله لار اوس د کوټې مخ ته ولاړ یو د کور مخ دوی به راوځي دغه کور دی دا بیا موږ ورته ویډیو جوړوي څه معنا هغه دی هغه جګ وینئ هغه جګ راځه موټرسایکل نه باسه موټرسایکل به نه باسي بله دا دې راوته یې څونه نیک څه ووایه ته جګ نه وې پخوا دا یو غټ سوی دی زه غټ سوی یم دا شان صحیح خوارکۍ زموږ پاره کم کالي نه لري ما وا چکولا او اولیا به ورکم اغوستي دي موږ په ډېرې یو ماشاءالله سره سره غبړ وکړه السلام علیکم ماما زوشه بخیر یا خیریت قرار ده شپه ورځ بخیر دي ژوند زندگی په خیر ده علی ما برکه مټر ګاټ تیر دغه شی دی دا زه شی دی پر لار باندې غزار څه شه پر لار غزار څه دا ولا چیش پر لیکل دي مشکلانه ده اول کې کوم مشکلانه ده رحمت الله او پی شیرینی خوري مبارک یاران سره د یاران او د خلا زمونو یاران خراب کړه خلا زمون ولې اوس خو راغلو دلته ماشاءالله ټول یاران دا جناستي د یم دی نو ولې ورته دي زه په داسې کې خبرې کوم بله دا د لیا ورکې نه غواړي دی ناس یې زوم ورکته ناس زوم ورکې نو ولې ورته دي هلته خپل بانډار سره تاسو کوي موږ راتاس ولو یو وار یو نفر دوه راغله هغو ته هم راتاس ولم او بهرانو د ډوډۍ وخت دی ډوډۍ به سره سموو ډوډۍ بخوریم بالا کار بیا غمی دی د خیر سره جمعې شپه هم ده تلوار هم نه دی دا د ډوډۍ خو را رسېدلې ده دا د ډوډۍ اچکلا چیرې دی اچکلا ښه کومه جیز ممی زرینې ماته ممی اوس به کاکا دل کې څه زه صحیح پر دا چکنی باندې سړی دا پلاستیک نه چې اوس ما خوړله نو ډوډۍ ونه چې وخورم بایوال که جاکر چکنی پلاستیک استفاده خورم یې سماره څنګه ورځي چې د احسان ورځي چې ما ته خو معلومیږي بس ما د ورځ په ځای د خوند نه واخله خوان به نو د دې سفر د خیره پر 29 تاریخ واخ السلام علیکم څنګه حساب دی وروره پر 29 تاریخ ډوډۍ نه وخت کېږي کارونه څه وخت څه کوي نو څه ولا تاسو ما ما ورته شر راس دا ورته کارونه وخت یا د مجموعه نه پاره نشته دا دې دا فند رالی جوړه په خانه لاله ها قربان اوس به مو غرزه دا نو کړو شپه ویډیو په دې خاطر پورته کړل چې تا مجمع زغلول په وادي کې به چای نه وکړ هغه ورکه کی کوم تاریخ ته مو روسله مې سره دا سره کمال دی ها شوي د ورځې چک چیرې دی استاد ما ته ټول غټ خدمات دی دا خدمات څو کوي چې دغه دی استا سره خوان نه کیږي ما پیسې څه وخت کوي پیسې څه وخت کوي نو کړو د شپې پیسې را پاتې ولا که دا مشران تو ځکه شلم
کې په اخر کې صدا پاده کو ښه اخو ما هم بنده در اچولې ده ما هم بنده در اچولې ده پیسې راوړو ویډیو به سبا پورته شي داسې نه کېږي لا لاونه سرۍ راله بس راسي زسي مجموعه ته ودرېږي د کاچوغو سره دا د خیر مشران وي دغه د وړو سړی ته ونی د هغې خوا سر راتاک پورته کوي چې یارانو دا مجموع کوي نو یارانو کمه یاست زه خو بلا الله یم زه ډېر کارنده انسان یم دی ول مجموعات سره پورته که دی دغه وه که دی تو چې راتاسې بالا مجموعې پورته کړي نو زه خو ویډیو کوم اوس به زه دوی راواستوم چې دغه وکړي مجموعې پورته کړي ورته ژر راسئ مجموعې پورته کړي هله ورشه خیر لا مجموعې راوړه زما دغه سخت کار دی ورشه بابا زه بیخي په سخت کار اخته یم مجموعې راوړه ډوډۍ راغله خوشحال ډېر وږی ده دستي ورته کېناست هغه د دا څه چمپه وکړي په دا وریجو کې خلته دا شی نه و پروت ماشال د جیبه دې راویستې دا یوه مجموعه راوخېژول بالا ورته کښېناستې ها یا هلته دلته کښېنه نو ولې وروتلې شخصیا کاسیانی بنجه جوړاله ګرده ډوډۍ خورې ګرده زه په کارو بیخي ډېر ستړی شولم به لازم ډوډۍ خورم ما وامیز ډوډۍ خورو ما بیخي ډېر کارونه وکړله چې ما چې غولیم کار ما وامیز دلته دغه ډوډۍ خورو بالا وروره بالا زو کورو ته بالا اندار چم په وکړو جېګ مو د کوره دی یو زه نه خورم نور یې ګرده خوري زه بیا ژر مړېږم نه کې رنګ بد دی بالا دا د سرخان ټول سرخان نه مجموعې ټولې کړلې یو وړلې کورې ودان زه ډېر په ټینګ کار اخته وم د هغسې نه ده بابا دا څه کیسه شوه دا څه دی ډوډۍ وخوړل شوه جومات اوس مال لمونځ وکړي دی لا نیمه پاتې دي لمونځونه به پوره کړي کار د هغه د مسؤلیتو کارونه مو خلاص کړه اوس نو بالا وچ کلک بانډار به تر یو حده در باندې ووینو ډېر شان نو نس در باندې لیدلی خیر ته سهار خو مو خلاصېږي ولې وروتلې صحیح دی ایسه شی راغلی آمادګي شروع ده زوم خلاصونه پرېلي ځای ناسته دی اوس هغه راځي بابا صاحب بیا ډیکوریشن مسؤل دی دا کیک شان دی سموي دلته بیا ما کیمره داسې نیولې وروره چاړه تا وړې ده دا مسؤلیت تا پر ځای کړی دی دا ټول ګورې دونه راباندې جګ دی څونه جګ یې دغه یو 3 سانتي متر رابسي زوم خرکۍ به راشي بالا به درته چاړه په لاس ورکړو دا به پرېږدي خوشحاله به شي بالا به زه لاړ شو هغسې ده ودرېږه دغسې ده بالکل صحیح دته بیا داسې نیسم دغسې ده فرهاجي پیسې ټولولې اشنا وارې چې سوارې
اوس نو پروګرام خلاص والا پروګرام خلاصو په مخه مو ښه بیا به پر 29 تاریخ د چا په واده کې سره غواړو